سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم مزریم د تیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لندۍ لسمه او د 2015 زیږدیز کال د ډسمبر لومړۍ ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ته چې د افغانستان کرکټ بورډ او ازبکستان کرکټ فدراسیون ترمنځ نن د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د همکاریو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ د ازبکستان کرکټ فدراسیون سره په روزنیزو کورسونو، د لوبڅارانو په روزنه، د لوبغاړو په بدني پیاوړتیا او فزیکي تکړښت، د فزیوتراپي پروګرامونو، ویډیو انالایز، تکړه لوبغاړو موندنې، تخنیکي ورکشاپونو او روزنیزو کمپونو برابرښت په برخو کې بشپړه مرسته کوي. همداراز د افغانستان کرکټ بورډ به د کرکټ نړیوالې شورا روزونکو په روزنیزو پروګرامونو کې ګډون په پار له ازبک روزونکو سره مرسته کوي او هم به ازبکستاني لوبغاړو ته په کابل کې د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې مرکز کې د تمریناتو او روزنې فرصتونه برابروي. د دې ترڅنګ افغان ابدالیان 19 کلنه ملي لوبډله او د کورني کرکټ مخکښې لوبډلې به د ازبکستان په ترتیب شویو دوه اړخیزه سیالیو کې ونډه واخلي. د هیواد ورزش ادارې عمومي ریاست اړوند د کابل فوټبال فدراسیون له لوري د کابل ښار د 10 لوبډلو ترمنځ د کابل فوټبال لومړۍ درجه لیګ سیالۍ د داودزي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د 48 ورځو په موده کې د هیواد ورزش ادارې په غازي سټیډیم کې ترسره شوې چې په پایله کې داودزي لوبډلې لومړی مقام او اټوما لوبډلې بیا دویم مقام وګټه. دغه راز د کابل ښار د سي درجې فوټبال ازادي سیالۍ چې 3 میاشتې دوام وکړ د کابل ښار د 32 لوبډلو ترمنځ ترسره شوې چې په پایله کې د راشد کلب لوبډلې په لومړی مقام او د پامیر کلب لوبډلې په دویم مقام ګټلو پای ته ورسېدې. خراسان فاریاب لوبډلې سرسبز یشلر ته د 2 ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په 13مه لوبه کې خراسان فاریاب او سرسبز یشلر لوبډلې سره مخامخ شوې چې له یوې په زړه پورې لوبې وروسته خراسان فاریاب سیالي سرسبز یشلر ته د 2 ماتې ورکړه. په دې بریا سره خراسان فاریاب د نمرو په جدول کې 3م ځای خپل کړ. د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د معلولینو ویلچر باسکټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په تایلند هیواد کې له بریاوو ترلاسه کولو وروسته په ننګرهار کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وستایل شول. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس افغاني، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونه د الله په امان.